د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه. ستړي مشئ. د افغان ځواکونو لپاره ښه خبر. هند افغانستان سره د 4 مایلسلیرشو چورلکو مرسته کوي. ټاکل شوی هند له 4 میاشتو په کمه موده کې افغانستان ته 4 مایلسلیرش چورلکې ورکړي. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا چورلکې به په جولای میاشت کې افغان امنیتي ځواکونو ته په واک کې ورکړل شي. هندوستان ټایمز په هند کې د افغانستان پخواني سفیر رشیدا محمد ابدالي له قوله لیکلي چې مخکې له دې افغانستان، هند او بیلاروس د هند جنګي الوتکو د جوړولو افغانستان ته د ورکړې هوکړه کړې وه. ښاغلي ابدالي څرګنده کړې چې دا هوکړه کابو یو میاشت مخکې د افغانستان او هند د دفاع وزیر ترمنځ شوې وه. هند د نورو مرستو سربیره په 2018 زیږدیز کال کې هم افغانستان ته 4 جنګي الوتکې ورکړې وې. د افغانستان دفاع وزارت د هند د راتلونکې مرستې مننه کړې او هند یې په سیمه کې دوست هېواد یاد کړی دی. درنو لیدونکو، که زموږ له چینل سره تازه یوځای شوي یاست، هیله د چینل هم سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه.